سر رانه پرېکړه خو د لاس ګوتمې مې مه وباسه سر رانه پرېکړه خو د لاس ګوتمې مې مه وباسه دا یوه نښه اخري مې د لالي پاتې ده. سلام، وخت مو په خیر قدرمن لیدونکو او ګرانو مینوالو. زه ماسل خان غم شریک له یوې نوې خپرونې سره چې تا ته تصویر په ګلاب جوړ کړم که نه. دا تاسو د کابل ټایم د څپو څخه مه هېروئ او که غواړئ چې د کابل ټایم نور خپرونې وګورئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او بیا یوټیوب ته سترګې ور واړوئ چې ډول ډول ویډیوګانې به وګورئ. زما یوازې دا خپرونه نه چې تا ته تصویر په ګلاب جوړ کړم که نه، زما نورې خپرونې هم شته. د وینو رنګ په لمبو څنګه ښکاري، ما ته تصویر د غوڅ په پاڼه جوړ کړه او د کابله تر خیبره. راځئ چې د ګوتو په اړه چې ګوتې څنګه سینګار توکی دی، لرغونی سینګار توکی دی او څه ډول ګوتې خلک خوښوي. نننۍ خپرونه موږ ګوتو یا ګوتمو ته ځانګړې کړې ده چې دغه لرغونی سینګار توکی څه ډول یوازې پیغلې په ګوته کوي که نه ځوانان هم سر و کال په ګوته کوي. نور لنډې مرکې د بوډ بازار له زرګرانو څخه اورو چې له موږ سره دلته دي او تاسو ته به د ګوتمو د اقسامو په اړه ډول ډول معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. سلام، وخت مو په خیر، ډېر خوشحاله شو. د هر څه وړاندې که کابل ټایمز تلویزیون ته د ګوتو په اړه معلومات ورکوي چې ګوتې څو ډوله دي او څه ډول جواهرات پکې استعمالیږي او څومره خلک خوښوي، یوازې پیغلې په ګوته کوي که ځوانان هم. مننه. ګوتمې خو چې ټول خلک په ګوتو کوي، زنانه هم په ګوتو کوي، سړي هم په ګوتو کوي. ټول چې دې کې رقم غمي. قدرمن لیدونکو، ګوتې یا ګوتمې په پښتني کلتوري ادبیاتو کې هم یادې شوي دي. فولکلوریک ادبیاتو لکه لنډۍ شعرونه وایي چې ما ته 5 ګوتې د سرو کا په دواړه لاسه به د کور راټولوم. تاسو د ژوند ملګري ته ګوتمه ورکړې ده کله چې ستا کوژده نه نه کړې چې وایي کې بیا خو ورته ګوتمې دې نه خو علاوه دې نه چې دا ګوتې په لاسه بیا یو چله ده، هغه چله جدا شي. قدرمن لیدونکو، چله هغه ګوته ده یا ګوتمه ده چې کله نامزاد شي سړی او د پښتني دود دستور له مخې په پالن کې نه به یو بل له چله په ګوته کوي. همداسې ده که پاچا مړ شي څه به وشي، که زرګر مړ شي جنکۍ به خواه. واه ډېره مننه. سلام مشره، ډېر ستړي مشر صاحب، خوشحاله اوسئ. که تاسو د هر څه وړاندې دا اوس تاسو په د زرګرۍ په کارونو بوخت استئ، خپلې هنرمندې ګوتې جوړوئ، غمي او د سینګار او ښکلا دپاره کار کوئ. که تاسو کابل ټایم تلویزیون ته خپل نوم وښایئ، ووایئ چې اوس مهال په کومو ګوتو بوخت استئ. د سرو زرو ګوتې جوړوئ، د سپین هغې څه نوم اخلي، بیروچ. ښه دلته قیمتي کاڼي دي، خلک وس لري چې واخلي. وایي چې دا پخواني به ننګینونه ګوتې او ننګینونه توپیر لري. پاچایان او پلاسو ګوته که نه. ډېره مننه، خوشحاله شو. ډېره مهرباني معلومات. لیدونکو، موږ سره پاتې شئ. ډېر ښکلي ښکلي ملګري دلته ټول زرګران دي او ډېر هنرمندې ګوتې لري، په هنر کار کې او ګوتې جوړوي. نو دا به هم له خپل اړخه خپله څرګندونې وکړي چې په دې اړه څه وایي چې ګوتې څه ډول ښکلا رامنځته کوي. که څه هم په شډلو غارو کې ژوند کېږي، خو ښکلا هغه ښاغلې مېلمنه ده چې چېرته لاړ شي قدر کېږي. نو د سرو او د سپینو زرو قدر د زرګر سره وي. سلام علیکم. زه له زرګر سره پاتې کېږم. بیا هم ستاسو نوم څه دی او که تاسو کابل ټایم تلویزیون ته ووایئ چې د ګوتو څو نوعه دي، څو ډول ګوتې دي که نه؟ مهرباني. ستاسو نوم اول؟ سید کریم خان. او ګوتې موږ سره تایلنډي شته، ایراني ده او سعودي والا هم پکې شته، لاهور والا هم پکې شته. څلورو قسمه دغه موږ سره ورتې شته. او لنډۍ ده، وایي ما درته ویلې شرمېدمه چې د والیو سره ګوتمې مزه کوي. نه صحیح ده. تاسو خپل کور ته ګوتمې وړئ. تاسو راشئ قدرمن لیدونکو، دا فلزات دي، سپین زر دي، خدا خدا دي، دا ګلوټي، دا به څه شي، دا خزامین، دا خو بېل شی. قدرمن لیدونکو، دا هغه لرغونی سینګار توکی دی، دا ګوتې چې دي چې نه یوازې ښځې پیغلې بلکې ځوانان یې په کالو سر یې په لاس وي او وایي چې دغه دی ما جلۍ په خپله ښایسته ده، جلۍ په خپله ښایسته ده، خو زرګره ستا د کالو څه پروا لري، خو بیا هم لري ځکه چې ناوېتوب کې ضرورت دی هر څومره سړی ښایسته شي که نه. بلکل. قدرمن لیدونکو، که څه هم پوزه چې د پوزه اکسیجن کش کولی شي، ولې ښکلا خو ښاغلې مېلمنه چېرته لاړ شي قدر کوي. او یا د ګلونو هغه جوړه ماڼۍ ده چې یو وار جوړه شي او بیا ونړېږي. که څنګه نو څنګه چې مینه ده هغسې وینه.
خو ستاسو په نظر مینه او خوښه خو توپیر لري. ښه قدرمنو لیدونکو دا خپرونه تاسو د افغانستان او پاکستان سربیره د اسیا په نیمه وچه کې په شرقي او غربي اروپا کې هم کتلی شئ او کاناډا ایوریبډي ټورانټو. بیا هم د بوټ جنوب لویدیځ لور ته تمیږم دلته پاتې یو په مارکیټ کې له زرګرانو سره ماکره نه له موږ سره پاتې شئ. مننه. بل زرګر ګورو چې بوخت دی اوس مهال ګاڼې جوړوي او زه فکر کوم تعویذونه هم جوړوي او نتکۍ او نور شیان چارګلونه هم جوړوي. خو لمونږ د ګوتو په اړه ورسره پوښتنې کوو چې پوخت چې ګوتې شي. السلام علیکم صاحب، ډېر ستړي. ستاسو نوم مبارک څه دی؟ زما نوم اکبر شاه. اکبر شاه زرګر صاحب. او تاسو د کوم ځای یاستئ؟ د بړو. هغه شعر دی وایي ولې ځي د بړو خوږې مستې د بړو خوږې اوبه د بړو ولې ځي. که دا راته ووایاست چې پخوا مثلا داسې به و چې او ګوته به جوړه شوه ډېر عمر به یې لرو، اوس چې ګوتمې جوړېږي سبا ماتېږي. دا خیر هغه خو د ګرندې او د سپکې پورې خبره ده. که ګرنده یې جوړه کړي اوس هم هماغه شی ده، د عمر اړوي. یو سړي بسته عمر پورې هم زړېږي. ډېره مننه کور ودان چې له موږ سره پاتې وئ او ډېر لوی حوصلې درته غواړم کارونه. قدرمن لیدونکو بیا هم همدلته پاتې یو له تاسو سره او په بوټ بازار کې یو له زرګرانو سره او بیا زرګران خو ډېر پیاوړي ځوانان زرګران دي. نو موږ یو زرګر نه پوښتو چې نوې ګوتې د کومې جوړې. سلام، ستاسو نوم څه دی؟ جی زموږ نوم خو نور نبي دی. دا راته ووایه چې پیغلې د سرو زرو ګوتې ډېرې خوښوي که د سپینو زرو؟ سرو زرو چې خوښوي، سرو زرو خوښوي. او دلته ډېر خلک بس بعض هلکان چاندیه کوي او راځي کسټمر راځي موږ ته بس سونی دغه ډېر زیات کوي که نه. او د سپینو ګوتو خلک کم دي که زیات؟ ځوانان خو به د سپینو په لاس وي. او جی ځوانان که چا نه تا نه یو ګوته ورکه شي ګوتو ما پسې خفه کېږي؟ ولې نه خفه کېږي سړی؟ نن سبا دوه قسمه کاڼي څو قسمه کاڼي راځي دلته. دغه جواهرات چې دي دا کاڼي ده کاڼي خو مختلف دي، مختلف ریټونه دغه دي. نمونه چې شي د کاڼو بیروچ او سماریت او یاقوت او نفرت مختلف کاڼي دي که نه. خلک پیروزه وایي د تبرک د وجې خر استعمالوي چې نظر نه شي. څنګه جی؟ وایي دا پیروزه دې د خاطره په لاسو مه دا پیروزه ګوري چې د نظره نه شم ښایسته یم. او دا پخواني خلک وایي دا وایي ښه وي. او ځینې خلک دکان کې هم ځوړندی چې دا دکان برکت. بس به ته ماته د ګوتو په اړه لنډه یو ټپه ګوتې بنګړي د دنیا دود دی. قدرمنو لیدونکو ګوتې بنګړي د دنیا دود دی. ګوتې بنګړي له دنیا دود دی. زه د ملنګ جانانه نه غواړم دودونه او وایي د ځوانۍ وار را باندې تېر دی، د ځوانۍ وار را باندې تېر دی که په خندا جانان را بولم نه راځي نه. تاسو یو لنډی کې وایه د ګوتو په اړه همداسې یو ووایه. ځه ما دا د ښاره تا ته کوم یو لنډی دی که لږ ووایه داسې دوه ټکي ووایه یا دوه ټکي ټپه په ټپه راته ووایه. کله ټپې هم نه دي کړي. ښه ځه